محترم ډیر مسلمانان په یو مرض باندې مبتلا دي او ډیر مهلک مرض دی. هغه دا دی چې په غف شف کې دروغ ویل د دې دپاره چې نور خلک وخندوي او دا شیان په دې آلاتو کې ډیر راوتل. کله چې دا فیسبوک کې او دا لا بلا او ټیک ټاک کې دا شیان راوتل نو دا خلک هم سره ډیر زیات شو او افسوس دا ده چې ډیر خلک د دې مینوال هم وي او دا د ناپوهۍ علامه ده چې ډیرو خلکو ته دا مسله نه ده معلومه. هغه انسان چې د دروغو قصې کوي یا داسې قصې د ځان نه جوړوي داسې خبرې د ځان نه جوړوي چې خلک وخندوي دا شغل دی دا مشغله ده که دا ډرامې وي که دا عام کس وي که دا هره بلا وي. نبی صلی الله علیه وسلم د دغسې کس دپاره 3 ځلې ویل ویلی دی. ویل څه ته ویلی شي؟ ویل یا د جهنم کنده ده یعنی دې کس دپاره د جهنم کنده د جهنم کنده د جهنم کنده عیاذا بالله او یا دا د هلاکت. نو که هلاکت هم شي هلاکت چېرته یې خو په جهنم کې د الله د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په خوله مبارکه باندې داخلي دي. حدیث کې دي ویل للذي یحدث فيكذب ليضحك به القوم ويل له ثم ويل له. هلاکت دی وي یا کنده د جهنم دی وي هغه کس دپاره چې خبرې کوي او دروغ پکې وي د دې دپاره چې خلک وخندوي بیا د هلاکت وي او بیا د ولا هلاکت وي. تاسو سوچ کوئ عزتمن څومره مسلمانان ورونه په دې باندې مبتلا دي باید چې دغه د الله نه ویریږي او ځان تباه نه کړي. دنیا څه ته ویلی شي؟ د دې دنیا هغه روپۍ به لاسه شي او د دې دولت او دا به لاسه شي په دې باندې سړی دغه کوي. دا ډېر ناروا عمل دی او ګناه کبیره ده. ګورئ یو څوک په خندا کول هغې ته یو خوشحالي ورکول مسکا ورکول دا صدقه ده لیکن په دروغه باندې نبی صلی الله علیه وسلم نو خپله داسې د خوشطبیعتۍ خبرې نقل دي لیکن دا د هغه به رښتیا وي. لکه یو زنانه ورته راله یا د الله رسول ماله دعا وکړه چې زه جنت ته داخله شم. هغه ورته ویله چې بوډۍ جنت ته نه ځي. هغه په ژړا شوه وایي موږ به څه کوو؟ نه وایي الله به تا ځوانه کوي که نه قرآن کې راغلی دي. نو مطلب ته به ځوانې په ځوانۍ کې به ځي بوډاتوب کې به نه ځي. همدغه رنګې بل یو سړی ول رالی وایي یا د الله رسول ماله اوښ راکه. هغه ورته اوښ نه خو د اوښ بچی به درکړم. وایي د اوښ په بچي باندې به زه څه وکړم؟ وایي دا اوښ چې کوم دی دا د څه شي نه پیدا دی. نو مقصد دا ده چې دا خبرې هغه حقیقت لري نو دې کې څه اشکال نشته لیکن د دروغو قصې کول د دروغو خبرې کول دې دپاره چې څوک وخندوي نو 3 ځلې د الله پیغمبر علیه الصلاة والسلام د دغه انسان دپاره د هلاکت کنده ښودلې ده او یې پې لعنت او هلاکت ویلی دی. دا عظیمه ګناه ده. الله جل جلاله دې زمونږ د ټولو اصلاح وکړي.